خو یو د سې چې د اختلافي مسله و چې پیرې یو انسان کې شو ورتلې او کني شو ورتلې نو معتزله خو چې دا نشي ورتلې دا کوم ځای کې ورسي خو کشاف کې زمخشري وایي چې به ما ولیدل چې بعض خلکو کې دا کیسې ښکارا شوې وای ما ویل چې او بس صحیح دشته دی وای دا د محسوسات او د بدیهیات نه دي خو جیب کې ګورا بعض خزم کور کې لکه سړی خپه شي بس ورو واوړي خپل نه لاړې ورته په ما باندې پیران دي بعض الکانې موږي دسه الحمدلله دا څنګه کفان به پیژندل کیږي دا د لاس رګونه ولګوري چې دا خو زیدل وي ته دروغ وي دروغ نه دا سر به په لختو باندې وایي نور نبی علیہ السلام وی چې شیطان یجری من احدکم مجرى الدم دا د څه چلیږي د یو بل د بدن کې لکه دا وینه چې څنګه چلیږي وسانه چې یو جسم والا څنګه په بل جسم کې ورننه وځي نو باید ډاکټرانو بمدانه منل خدا خپل غیدی مصیبت کې راګیر شو نو چې راګیر شو به ویل چې او دا ششته دی او دا د معتزله چې هغه بالکل دینه منکر دي نو هغه دا وایي چې یاره دغه دی دا او دا خبره وسیده وی منله کله باندې خلک دا غو ویریږي یو ځکه نو به یو ځل چې کې پیرانو ماماګانو د سره کوم طرف ماما دي ولستامور پیری دڅو کله نه دی پیری و چې تداغین وسه شي ماما خود مور رور ته وای بعضونه چې څه شی ور چوي پیرانو ماماګانو دا خپل چیز وسه یو زمنګا غراوړی نو چې ماما ته دغه ماما دی خورته ولې نه کړه مور دې غوږ نه دي چې وای وای پیری وي سره وباسه کسي دورونه دي خلک څه ځان له یو کاروبار جوړ کړي دي او به دکانداران چې د ځان له د مولینو دکاندارانو او به د وچه د بزرګانو دکاندارانو او څپلانه عامل مو پیره او بس مو دونه روپۍ راکاو دونه او داسې یو کاروبار جوړ کړی دی الله سبحانه و تعالی دې منګه د یاري دکاندارینه ور بچ کی دا ډېر واجب نظام دی او دا شیطان دې الله تبا کی ځکه سوچ کوم چې کومه فتنه راوځي بد دیندار خلک به په سر کې ولړي کله سود معامله راوته منشدوب کې ګوره دی به ک کافر را ګوره ترجمانای کې به د دیندار ولړي ک یو بل مسله خو چې د پیسې مخ وته راګرځیدو نو به والله کده چا یا اسلام ته یادي وای قران ته فکری او یا بل ته فکری زمورونو د دکاندارین ملک کمی کوي او مومن ته نفع ورسوا تاسو د کتاب او سنت دم دی یو نیک سړی راغی او ته پوښتنه چې د مؤمن باندې مصیبت ده صحابه وی نبی رسول الله به موږ د مولود دمه کا شیخ الاسلام به ډېر قصې د ذکر کړې دي یو وخت شیخ الاسلام له چاره وستا مجموعه الفتاوا کې مشتله ده نو فقې باندې پیرانو نو ته ویل چې لکه پیرانو تاسو ولې دې زنانه باندې راغلي وای نو شیخ الاسلام دا پیرې د مشروط غونته نو ته وای چې ته دا مثلا نه معلومه چې چا سدي مینې نو هغه کرا شیتله نو دې سلمان محبت له نو شیخ الاسلام خو ډېر عجیب سره او ته وای ته دا مثلا نه معلومه چې چا بدی شکور ته به نه ورسي ولې راغلي د دې ته بدی شي او کله دې بدی نشي زدي اوس بدی کومه ته بلځام خون ویني پیری ورزمانه ته وای بالکل سیوطی په دې یو کتاب لیکل احکام المرجان په احکام الانس والجان وحید عبد السلام باندې دې کوم کتابونه لیکلي اثارم البتار دي وقایت الانسان دي شرعي ته مونږ کول دا فکرې او نور دا چې دا بي دینه خلک یو دا وای منګه کوډې راوباسو بل راوباسو بل خبره مانه بل خوازي فلنده خبردار چې پیری ده کله ویلې ده د شپې د تکشو کوارې ته و یا بل څه باندې مرګري د زړونو نن لګ ډېر سور اوري وای په لار راتلمو د شیو پښو مې مخې ته شو نو ګرځي د پښو ته نه څخري وای سپې مې ولیدو نو دنیا د سپونه ډکه ګرځي دي نو کله وای چې یو بلاره تخکارو شخکاره دي شتا تی و خړلې څه چالي د باندې وای چې وایره دما ولی وایره دي گزارې د باندې کړه ټوپکې د باندې راړه ولې ډزې د باندې کړه دي نه دا نه مخلوق دی ګرځي دي کنه غېدي ګرځي او موږ به ګرځو اوس به یو پیره خپل مشر ته وای چې د یو انسان روان و ما ولید او څه وایره دما نه به دوی ته بد کې چې ته تیریږي ګرځي دي کنه دي خبرونه دي خې مېریږي دا مؤمن چې به خې سره ډر فوک شي او دا هر شي نه منډي وي ولا دا مؤمن غیرتی نه دا د ایمان کار به نه شي کولای او دا چې ته د کښ نه مېریږي او د ټوخي نه مېریږي او د منډي نه مېریږي نو ته غیرت وکي ته سباغه فکو ته چې مؤمن کافر د باندې راړولې هغه توري چې باندې راوچتي خړي هغه ټینګونه چې د باندې خېږي ته هغه ته سبا سټینګ شي ازما مسلمان اورور چې ته د پیری د منډي نه نه یریږي خذ على كل حالنا بعض خلکو ته دا مشکل هم جوړي نسخه یاد کوي
وای زمنګ پاشپزخانه کې باندې وای دا پخلی ځای کې ډېر مسلې موږ لا راځي موږ په دې پویږو وای دا کړهسا کیږي او د شپې کړهس کړهس کیږي نو کړهس کړهس بچیږي ګډ باندې کلاو پرې منګکان باندې وتی هغه باندې خوراک کوي د ورځې په څه کار کوي د شپې په کې هغه کوي نو نه به کوي نو باځي وای نه چی وای نورم څه کړهس کړهس کیږي وای تا چې دا ور را بندو بسم الله اعوذ بالله دی ویلی و نه وبچې دی خې په هغه دي د پاتې څلرګي یا سبسری خې نه نو چې نه خو پرې چې شیطانان به خپل کار وکړي کنه دي خبرونه سړډیر یری کوي ما امید سړډیر زړه تدا کوي خزوان جان سړې وای ورن به والی ته به سبال مړکی یلکه ولی یره ما ته صفیخی کیږي تاسو د سړور پیغمبر امته نه وای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنه چاله یاد کوي کله دا مشکل ته جوړ شو بعضی مرګري کله دا وای اکثر د مرګرو ته دا انسانان ځانونه پیرین کی یو بندشپک مرګري د څه هغه ته دا مشکل راغلو یره مولای سی وای چاله نه د الماری ما سفرتی او زما وای د دراز او دغه روپۍ پټیږي نو که څه دم ممی چې دا پیرین نه وړي ازما ورو چې شیخ پیرې ستاسو روپا په سرازي نو په دې و بین په سیوان نو ورته چې سمې بوجي ته ډاکی کی خو یاد یو ته خزه پیرې شوې ده او یاد بچي او پیران شوې دی وتا او چابي خو هغه کې په 3 روپۍ ته جوړې ده الله ولی خلک دې حتی ورسېدل چې د څه چابېنی چې د ویني چې هغه کولاويږي اته بس پیرانو سه مگر زړه کور پیران دی وګوره چې دای دا دغه کړي دي کنه دي او یو مرګره وغه ما ته دا مشکل جوړ شوی قسم په الله ما ته وای چې لس لاک روپۍ رانه پټک شي ته مې ته ویل چې لکه څه بدګماني مکو وای خزه و چې مې د سړي ته چې بیګاده جنت نه راغلي دي مې ته ته نو چې دی وای خو خیر ده ته د طالب بدلکا نو به مې کال بعد ویل د مال روپۍ به ورکی کنه وای بس ایت کرسی و ما پیران ناراضي ملتام خو مخکې ما ایت کرسی و پیران ناراضه خو معلومیږي دا چې ځان کور کې پیران پیدا شوی دي و اتمه چې روسته بیره سمیلاو شو ما ته مولوی سره په پیسو سه خو می ویل دا وای دا یو ځینو بدبخت دلته نه بیستلی او بار یو سړی سره کاروبار شروع کړي وای نو دا قرآنی کله دا خپل پیران سره به کاروبار شي پیرستان الماری وای او نبل سوی زعل کل حال کله چې پیرینه ویری له دغه مشکله ته جوړ کا حدیث کې دغه وخت کې اذان شته دی مسلم کې روایت ده صحیح مسلم کې دا سہیل رضی الله عنه روایت ده دا وایي چې پلار لګلې و بنو حارثه وتا او زما سه یو لکم وو او زمون به یو شرط ده کې شپراله وای نا تا پاتې आवाज وشو یپلانیا دا غالب په نوم باندې درې आवाज وشو وای زمویل ویریدم چې وم کتل څنو غالکم ویریدا راغه ته وای بلار دغه څه قصرات وشو نو هغه ته وای چې کچیر ته زوي نو ما به دغه وخت اذان شروع کړی وای او چې کله پیریره ولې یاد شي او شیو نو فنادي بالصلاه دغه وخت الله اکبر اذان شروع کوي ولی ما د ابو هريره نوري دي چې ابو هريره وای چې محمد رسول الله ویل دي چې کله الله اکبر ویل کیږي نو شیطان ارته نشټینګي دي ادبر ولا ودورات هغه شاکي منډي وای او توازن ورندونم کوي دي نو لنډه چې کور کې پیری وای راولي یا بل څه شیو نو تیم وای را وکړ په دې وخت په تلاش کې دا چخه الله اکبر دې طریقه باندې د صحیح مسلم روایت کې راغلي دي ورسره دا دی چې د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه یو روایت هم مسند عبدالرزاق کې دی او دا امام احمد هم ذکر کړی دی د حسن چې هغه د جابر نه نقل کړي مرفوعا چې محمد رسول الله وی اذا تغولت الغيلان فنادوا بالاذان کله چې دا چیزونه په خیمه خېده ته شروع کیږي نو اذان شروع کوي دی وخت کې والله اکبر کور کې اذان وي او تلاوت کوي سوره بقره وي او آیت الکرسی وي به ان شاء الله دغه قصونه بخلاصي د څلورم قسم ته دی چې هغه کې شریعت کې اذان جایز دی